بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. دا الله په فضل او کرم سره پرون زمونږ د مخارجو درس 14 مخرج ته ورسېدم. په دې 14 ویل شو مخارجو کې یو مخرج پکې د جوف و چې هغې نه حروف مده ادا کېدل، درې مخرجه پکې د حلق و، درې مخرجونه چې شپږ حروف ترې نه ادا کېدل، او لسان یو اصل و چې هغې کې 10 مخرجونه و او 10 واړه د الله په فضل او توفیق سره ولوستل. نن د مخارج محققه و دریم اصل چې هغه شفت ده. دریم اصل په محققو کې څه ده؟ شفت ده. په محققو کې 3 اصله و کنه، یو حلق و، یو لسان او بل شفت و. حلق او لسان ویل شوی، 10 مخرجونه په لسان کې و او 3 مخرجونه په حلق کې و او 2 مخرجونه په شفت کې دي چې هغه به انشاءالله نن ویو. شفت شونډې ته ویلی کېږي، یوه شونډه، او شفتین تسنیه ده، شونډې. دلته هم چې کوم مخرج ده نو یو چې دی نو یوازې یو شونډه پورې ارتباط لري، یوه شونډه پکې استعمالیږي یو مخرج کې، او بل مخرج چې دی هغه کې دواړه شونډې کاریږي، ځکه یو ته شفت نوم ورکړل شوی ده او بل ته شفتین نوم ورکړل شوی ده. اول مخرج یا 15 مخرج په کل کې شفت ده، د دې نه یو حرف ادا کیږي چې هغه فا ده. څه شی؟ فا. فا ادا کیږي د لاندینی شونډې منځ، یا په ځینې کتابونو کې لیکل شوي د لاندینی شونډې خیټه. دا د خیټې لفظ به مناسب وي او که نه خو منځ ما ته مناسب ښکاري. د لاندینی شونډې منځ او د برني ثنایي غاښونو سره د یو ځای کېدو نه. غاښونه پاسني او شونډه لاندینی، دا چې کله سره یو ځای کېږي نو دغه ځای نه فا ادا کېږي. اوس که چیرې دا لږ سخته ده خو آسانه دا ده چې شونډه د شونډې سره یو ځای شي. که چیرې شونډه د شونډې سره یو ځای شوه هلته بیا د عربي فا نه بلکې د پښتو پا بیا ادا کېږي. پا دا پی نه ده، 3 ټکي چې للیدان دي، پی. بیا موږ چې وایو افلا په ځای به وایو اپلا یعلمو به بیا وایو اپلا. نو هلته موږ څه شی کړي وي؟ لاندینۍ شونډه هم د بره شونډې سره څه شی که یو ځای که. نو چې شونډه د شونډې سره یو ځای شوه نو فا نه ده، بیا هلته څه شی شوه؟ پا ده. نو دې لپاره چې صحیح او درسته فا ادا کړو نو باید د لاندینۍ شونډه او د برني غاښونو د ثنایي غاښونو سره څنګه شي؟ یو ځای شي. اف اف اف. داسې فکر وکړي چې دا شونډه ده او دا پاس غاښونه دي، نو دا به داسې دغه ځای کې لګي. اف اف اف. صحیح شو؟ دا مخرج شو د فا. دې کې هم دغه یوه شونډه کارېدله. بل مخرج چې 14 مخرج ده هغه د شفتین. شفتین یعنې دواړه شونډې. دې ځای نه 3 حروف ادا کېږي، با، میم او واو. البته د امام فرار رحمه الله چې کوم نظر په لام نون را کې هغې ویلې چې دا وړو وړو خبرو پسې مه ګرځئ. که چېرته موږ وړو وړو خبرو پسې وګرځو نو کیدای شي چې د هر حرف دپاره مستقل مخرج ته ځای پیدا کړو. لام نون را کې خو جمهور علماو هغه سره فتوا په همدې باندې شوه چې دا 3 واړه جدا جدا مخرجونه دي. خو سړی که د هلته ګوري او د دې مخرج ته ګوري نو بیا سړی معلومیږي چې هغې ځای نه خو دلته غټ فرق موجود ده، خو دا علماو په یو مخرج کې راوستي دي. هلته خبره دا وه چې طرف اللسان د ثنایي رباعي انیاب او ضواحکو غاښونو سره لګیږي. نو فرق موږ ولوسته چې لام کې چې دی نو ضواحک ده او په نون او را کې چې دی نو بیا ضواحک نشته، او د نون او د را فرق چې دی نو هغه بیا صرف په ظهر اللسان یا د ژبې شا په لګېدو سره ده. یعنې ډېر معمولي فرقونه دي. دلته اوس وګورئ 3 حروف دي، 3 حروف دي
مخرج ورته یو انتخاب کړی او که په دې کې موږ تحقیق سړی وکړي او سوچ او فکر سړی وکړي نو په دې باندې پوهېږي دا د لام نون را نه هم دلته تفاوت په دې حروفو کې زیات موجود ده. اول قدم کې با او میم دا ادا کیږي د دواړو شونډو د یو ځای کېدو نه. با میم ادا کیږي د دواړو شونډو د یو ځای کېدو نه، خو دا دواړه شونډې چې یو ځای کیږي د شونډې د یو ځای کېدو هغه ځایونه فرق کوي. با ادا کیږي د شونډې د لمدې حصې نه او میم ادا کیږي شونډې د وچې حصې نه. اوس دا فکر پکار ده چې د شونډې لمده حصه او وچه حصه هغه حصه چې بیرون ده دا همیشه وچي او دا پکار هم ده او د دې ښایست هم په همدې کې ده چې دا باید څه شی وي وچ وي. نو یو سړی چې همیشه مجلس کې ناست وي فکر کوئ داسې نزاکتن هم ښه نه ښکاري او دا چې همیشه داسې لړلي که نه دا خو بیخي ښه نه ښکاري. نو دا الله تعالی وچ پیدا کړي دي او دا وچ ساتل هم پکار دي. یو خو داسې وچ چې مرض وي چې چوي یا خو د هغې علاج معالجه پکار ده هغه نه یادوم درته همداسې چټي دا شونډې سټل که نه نو دغه هغه نه لږ ځان ساتل پکار دي. دا وچه برخه ده صحیح ده. د شونډې لمده حصه هغه ده چې هغه د دننه د خولې سره تعلق ساتي او خوله کې همیشه قدرتي باران موجود وي، همیشه لمده وي. دا ټول سیستم همدې نظر څه کېږي چلانیږي. دا وګورئ ښکاري دغه لمده حصه ده داخل د خولې سره ارتباط لري او د دې خپل فواید دي. دا چې خوله ولې لمده ده د خولې کې لاړې را پیدا کېدل دي دا د طعام د هضمیت دپاره او دا سیستم ته د انتقال دپاره دا ډېر قوي رول لوبوي. دا البته یو طبي بحث ده نو اوس پکې دلته زه نه داخلېږم دا بیا انشاءالله چېرته به د څوک وایي چې په دې کې څه کمال ده. دا لاړې چې انسان په خوله کې الله تعالی پیدا کوي دا چټي نه دي دا ډېر لویه قوي فلسفه لري. که دغه کوم انسان خوله وچوي کله کله مرض د وجې نه دا حالت راځي نو ولا که ترې خوب وکئ او ولا که د ژوند نه خوند واخلې مغزه به دې وچي دماغ به دې وچي. دا ټول سیستم الله تعالی داسې هغه روان کړی دا مرطوب سیستم الله تبارک وتعالی دا جوړ کړی ده. نو کله چې دلته با موږ وویل چې ادا کېږي د کوم ځای نه د شونډې د لمدې حصې نه او میم ادا کېږي د شونډې د وچې حصې نه. همدې وجې ده با چې د لمدې نه ادا کېږي نو هغې ته بحري وي او میم د وچې نه ادا کېږي نو هغې ته بري وي. بحر و بر بحر خو پیژنئ نو او بر وچې ته ویلی کېږي. نو با چې دی نو بحري ده لمدې ساحې نه ادا کېږي، میم بري ده د وچې ساحې نه ادا کېږي. د دې مطلب دا ده چې کله دا دواړه حروف ادا کېږي نو په با کې دا شونډې داسې لګېږي. دا زما د لاس ته وګورئ دا داسې فکر وکړئ دا شونډې دي داسې لګېږي لمده په لمده لګېږي صحیح شو. او میم کې داسې لګېږي صحیح شو. ام لم ام لم ام لم صحیح شو داسې لګېږي وچه په وچه لګېږي صحیح شو. او با کې داسې لګېږي دا زما د ګوتو دا فکر وکړئ دا شونډې دي چې با ادا کېږي داسې لګېږي. دا وګوره شونډې اوس بیرون دي که نه وچه ساحه بیرون ښکاري او میم کې بیا څرنګې لګېږي داسې لګېږي. اب 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 صا اب 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 صحیح شو داسې لګېږي. او میم کې ام لم علم یعلم تعلم نعلم ټول صحیح شو. دا دې وجې نه با ته بحري ویلی کېږي او میم ته بري ویلی کېږي. اوس د دغې ځای ته چې اوس موږ وګورو دلته اوس پخپله اوس بذاتهي داسې شو لکه د میم د بل ځای نه ادا شو او با د بل ځای نه ادا شو خو علماو یو مخرج ورته ورکړی زموږ بس همدا قبول دي. پاتې شو واو. واو بیخي بیا دواړو سره فرق کوي. واو همدغه یو ځای ته ښودلی چې دواړو شونډو د یو ځای کېدو نه خو البته میم او با کې شونډې داسې یو ځای کېدل خو واو کې شونډې راغونډېږي راګول کېږي صحیح شو. لکه او دا طرفونه لګېږي منځ یې خالی پاتې کېږي.
شونډې راغونډېدل. قالو آمنو یعلمون تعلمون یعقلون وغیره وغیره وغیره. شونډې به څنګه شي؟ مکمل راغونډې شي. که چېرته د واو په ادا کېدو کې شونډې راغونډې نه شوې یعنې واو نه دی ادا شوی. یعلمون تعلمون تعلمون کومه ده نو؟ واو مخرج ده چې شونډې به څنګه شي؟ راغونډې شي. خبره ورسېدلې؟ ځینې دا تلاوت چې کوي دومره په سخته باندې کوي چې هغه هر مخرج خپل ځای ته نه رسېږي، هغه تکلفي تلاوت منځته راځي، نو هغه شونډې باید راغونډې شي. او یوه خبره بل هم یاد ولرئ چې په ټول قرآن کریم کې شونډې یوازې او یوازې یو په واو کې راغونډېږي او بل په هغه حرف باندې چې هغه پیش ولري. چې ولري د دغه دوو حروفو نه علاوه نور په قرآن مجید کې یو ځای هم داسې نشته چې په هغې باندې موږ شونډې څنګه کړو؟ راغونډې کړو. اکثر قاري صاحبان محترمین بالخصوص په ابتدایي دور کې چې کله وایي چې ورته وایه چې حرف غټ کا هغه شونډې راغونډ کړي. هلکه را غټه ووایه هغه نور هم شونډې راببر کړي. بسم الله الرحمن الرحیم هغه بسم الله الرحمن الرحیم. هلکه را غټه وایه الرحیم نور هم ببر شي. نو دلته را غټېدل د شونډې په راغونډولو کې نه ده، هلته خو ته را نه غټه یې که نه، د را آواز کې جالکاري کوي. نو لاره پې تنګه چې لاره دې پې تنګ آواز ببر راوځي. هغه را نه یې غټ شوی. چې غټ شوی آواز یې ورته ببر کړی. ځکه نو لاره چې پې تنګه کې خو آواز به طبعا ډبل راوځي که نه، زور ورپسې یي هلته. نه دلته به ته د حرف د غټېدلو یا د هغه د تعلق د شونډو سره نه دی، هغه به انشاءالله په صفاتو کې به چې حرف څه رقم غټېږي. خو دلته موږ چې ورته وایه چې غټ که نو هغه نور هم ځان را ببر کړي، شونډې ورته نور هم راغه کړي. نو دې وجې نه بسم الله الرحمن الرحیم کې شونډې بالکل حرکت نه کوي، ځکه د را تعلق د شونډو سره شته. مخرج خو تاسو وویلی که نه، د را تعلق چېرته ده؟ طرف اللسان هغه خپل مربوطه غاښونه ثنایي رباعي انیاب صحیح شو. او دې کې د شونډو څه دخل ده چې ته پکې شونډې راغونډی؟ خو دې نه معلومېږي چې ته غلط وایې که نه، ځکه ته تا مخرج نه دی پېژندلی. اوس خو دې مخرج وپېژنده چې د را په ادا کولو کې له سره د شونډو ته پکې د خوځولو اجازه هم تا ته نشته. نو چشته یې خوځېدی دا خو د شونډو نه ادا کېږي نه، دا خو داخل د خولې کې خبره ده. ژبه هم داخل پراته ده او غاښونه هم په داخل کې پراته دي. نو د هغې تاثیر چې ته په شونډو باندې راښکاره کوې نو دې نه معلومېږي چې ته غلط کوې، تا دا صحیح نه ده پېژندلی. نو دې وجې نه د ډک حروف خپل اصول دي، نه د شونډو په ذریعه باندې یو حرف ډک ښودل یا د شونډو په ذریعه باندې یو حرف باریک ښودل، دا نه ده. بل چې کوم حرف باندې پیش و هغه باندې به شونډې راغونډېږي، او که شونډې راغونډې نه شوې لکه څنګه چې په واو کې واو د منځه ځي هلته هغه پیش هم د منځه ځي. لکه مثلا ان کنتم و ته کوایې ان کنتم چې شو ده؟ نو هلته چې کاف باندې کم پیش و په تا باندې چې کم پیش و هغه څه شول؟ دواړه ختم شول. نو دې وجې نه دلته به ته شونډې راغونډې کې تر څو تلاوت کوونکي ته دا خبره معلومه شي چې دا د پیش ادا که که سم ادا نه که. هم د دې وجې نه یو خو درسي سلسله یا هلته خو شاګرد او استاد دواړه مخامخ ناست دي، فیس ټو فیس یعنې مخامخ باید دا خبره واضحه کړي. خو که چېرته کله کله دا موږ د امتحان اخلو یا د مسابقات وي هلته موږ همیشه دپاره دا خبره کوو چې ممتحن ته باید شاګرد مخامخ ناست وي، ځکه ډېری مسایل د ممتحن او د شاګرد په شکل نه معلومیږي. و ته دې محراب کې کښېنه ټوله ورځ شونډې هغه کوه، ما ته څه معلومیږي چې د خپل شونډې اگر که په تلاوت کې ماهر استاد معلومولی شي، بیخي د شکل ته ګوریم نه معلومیږي. خو دې وجې نه چې دا مسابقه وي نو مسابقه کې باید شفافیت موجود وي، نو باید ممتحن او شاګرد سره مخامخ چې د هغې د چهرې نه ډېر شیان معلومیږي موږ ته. اوس تکلف ده مثلا تکلف تعریف خپل ځای باندې بیا کوو. علماو داسې تعریف کړی ده چې انسان باندې دومره بوج راشي چې باڼه ورپېږي، سترګې پټې کړي بندې کړي، غوږونه نیغ ودرېږي را ودرېږي،
نو دا اوس یو اوس ورته چې ته مخامخ ورته ونه ګورې او نه معلومیږي یو سړی تلاوت کوي سترګې پټې کړي دي وایي الله دې ښایسته تلاوت یې وکړو ښایسته تلاوت چېرته وکړو تلاوت خو دا اصول دا دی چې بسهولت او ده باندې دومره بوج ده چې سترګې مو ترې نشي خلاصولی دا بوج ده خپله دا تکلف ده نو تکلف نه به ځان ساتي که نه نو دې وجې نه مخامخ کېناستل باندې دغه شکلي غلطیانې چې دي دا هلته منځ ته را دي چې شونډې راغونډې شوې راغونډې نه شوې دلته غونډول پکار دي نو هلته هغه وایي چې زه خو صحیح وایم ته صحیح نه وایې ځکه شونډې دې نه راوځي هلته واو ده واو کې به شونډې څنګه شي راغونډې شي یا پیش ده په هغې باندې به شونډې څنګه شي راغونډې شي او ته نه راغونډی همدې وجې نه یا څوک چې دی نو شاګرد ابتدا کې چټي چټي شونډې راغونډوي استادانو د هغې دپاره دوه طریقې ښودلې دي یوه طریقه دا ده چې دا زده کوي چې څوک چې استادان دي نو هغه ته ماشوم ته چې ته ووایه چې مثلا بسم الله الرحمن هغه وایي الرحمن الرحمن بیا به ورته ووایي چې دا یو طریقه دا ده چې دا دواړه ګوتې نه دي دا په دې شونډو باندې کېږده ورته دا مه خوځوه الرحمن ګوره هېڅ فرق نه راځي نیول او نه نیولو کې خو دا د هغه چا دپاره چې شونډې راغونډې ورته دا بغیر د دې نه مدا کېږي خو ته چې چټي دا پکې اضافي یو کار کوي چې شونډې پکې څه کوې راغونډی دا غلطي ده او دویمه طریقه دا ښودل شوې ده چې دا شیشه نه وي آینه چې ورته موږ تاسو وایو هغه چې وایي هغه خو غریب باور نه کوي ورته دا وګوره دا شونډې دې راغونډېږي ویې ګوره دا خپل شونډې دي هو دا خو کېږي دا مه کوه بس اصلاح به شي دا غلطي اول پیژندل پکار دي چې کله وپېژندل شو بیا اسانه کېږي سړي ته نو کله کله موږ د خپل غلطي ته غلطي نه وایو هغه وایي چې زه غټ قاري یم ځکه دا ډېره غټه وایم څنګه غټه وایم الرحمن الرحیم ځان هم ورسره سي ببر را ببر کي چې والا زه ډېر ښه را ادا کوم صحیح شو نو را د غټوالم خپل اندازې دي انشاءالله موږ به وروسته صفات عارضو کې تفخیم مراتب هلته ولولو هر څه په یو اندازه نه غټېږي د غټېدو خپل اندازه وي خپل محل وي خپل مکان وي فتحې سره یو رقم غټېږي د ضمې سره بل رقم غټېږي د کسرې سره بل رقم غټېږي دا ټول مراتب دي انشاءالله دا به وروسته بیا وایو په دې باندې نو خبره دې پورې راغله چې شونډې راغونډول دا یوازې په واو او کې او هغه حرف د شی لري پیش لري ځکه دا یې مخرج ده دا یې مخرج ده یعنې موږ داسې ویلو چې واو ادا کیږي د دواړو شونډو د راغونډولو نه واو ادا کیږي د دواړو شونډو د راغونډولو نه دې څلور واړو حروفو ته په اعتبار د مخارجو سره یعنی فا با میم او واو د څلور واړو حروفو ته په اعتبار د مخارجو سره شفوي حرف ورته وایي شفویه صحیح شو شفویه حروف څو دي څلور یا شفوي حروف څو دي څلور کم کم دي با میم واو او یو الته جدا مخرج کې ذکر شوی و فا صحیح شو فا کې یوه شونډه کاریږي لاندینۍ شونډې منځ او برنۍ ثنایي غاښونو سره د یو ځای کېدو نه با میم ادا کېږي د دواړو شونډو د یو ځای کېدو نه البته با د شونډې د لمدې حصې نه ځکه ورته بحري هم وایي او میم شونډې د وچې حصې نه ځکه ورته بری هم وایي او واو ادا کېږي د دواړو شونډو د راغونډولو نه او د څلور واړو حروفو ته په اعتبار د مخارجو سره شفوي حروف وایي صحیح شو وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين